حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اکل طیبا چاچ حلال روزی اخوڑلا خپل رزق حلال کو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وعمل فی سنت فسنت باندے عمل کو او درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وامن الناس بوائقه خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ اوساتو چاته تکلیف ورنکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دخل الجنہ دا انسان جنت ته داخل شو دا جنتی انسان دی نو دا حدیث الفاظ ډیر زیات مختصر دي خو کو وکته شنو دا ډیر وسیع معنی لري ډیر لوی معنی لري باغی کی اول سیز بیان کرے دے من اکلت طیبا چاچ حلال روزی اخوڑلا خپل روزی حلال اکڑلا زکا چستا روزی حلال نوا حرام وا اللہ تبارک و تعالی استا یو عبادتم نقبلی بیا زکا حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کمی گیڑی تا چی حرام یونونی لالا اللہ تبارک و تعالی دغی انسان سلوی خورز یو عبادت نقبلی یو عبادت اللہ تبارک و تعالی دغه انسان نه قبل کوم ګډه چې حرام نه نه پرتوي ادي وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اکل طیبا چا چې خپل روزي حلال کړه د تمام عبادت دارومدار د په حلال روزي باندې دي روزي چې د حلال و د دې ډېر زیات فائدې دي او د حرام روزي ډېر زیات نقصانات دي یو نقصان خو دار چې الله د عبادت نه قبل روزي د حرام و اللہ تبارک و تعالیٰ دی یو عبادت ہم نقبلے و دنیاوی نقصانات کی اول نقصان ادا دے چستا بصحت